السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. خویندورونو، ځینې انسانان په ژبه ډېر خواږه وي، ډېر بې ځایه صفتونه ستا کوي او ته یې او راباندې ګران یې او د زړه سر یې او در سره مینه لرم او بس په ټولو کې ته په ټولو خپلوانو کې په ټولو خویندو ورونو کې ته مې زړه ته نږدې، خو فکر مو وي چې زړه یې د زهرو ډک وي لکه لړم چې غلی وي او چې کله لاس ورسي ټک به درکوي، خو د وخت په راتلو بیا معلومیږي زما د مطلب زما د خبرې مطلب دا نه دی چې ګونې ټول خواږه یا ټول قدردان، نه، زما د خبرو مقصد ځینې خلک، ځینې انسانان، ځینې مسلمانان، ځینې خپلوان په ژبه ډېر خواږه خو ډېر دوه ژبې خو مخکې مونږ ویل خو څو ژبې وي. عزیزانو، زه خواشینی په دې یم چې که یو نورمال انسان دا کارونه وکاندي خو انسان دومره نه خفه کېږي لکه یو انسان چې 5 وخته منځونه او تسبیحات او نفلونه او سبحان الله او ماشاء الله او په کور کې علما او قاریان او د باندې علما او قاریان او مفتیان ناسته پاستم د داسې خلکو سره، خو ژبې ته چې وګورې ته وایي چې همدا به وي او داسې هم نه وي چې تش په خوله خرچ هم در باندې کوي، دعوتونه هم درته کوي، تاوان هم در باندې کوي، خو یا به دا عادت وي یا به یو شي ته غلی وي. دا نو ډېر مطلبونه لري، یا څوک یو وخت ته غلی وي او مطلب در نه کوي، یا څوک همداسې عادت وي. راغلو په دې کې چې دا ډېر بد عادت دی، دا ډېر بد خلک دي، دا ډېر زهریله دي او دا په ځای د دې چې د بل چا تاوان وکړه خپل تاوان هم کوي. زه کله کله وایم چې دا کافرین دي، نو ډېرو ماته ویلي دي او ملا صاحب تلیفون نه وکړه چې ته مسلمان ته کافر وای. دغه کافرین چې دي دا عربي لفظونه دي، موږ او تاسو ورته سرغړونه ویو، سرغړونه چې وکړه کافر دی او دا سرغړونه ده چې چاته ضرر رسي، په ژبه یو او په خوله بل وي، په زړه بل وي، کوي د صفت او په زړه کې درته دامي خوي، دا ټول سرغړونه ده او سرغړونه کفار کوي. الله مو ښاد و آباد لره. دا کارونه مه کوئ، په خولې کې 2 ژبې مه لرئ، منافقت مه کوئ که غواړئ چې نړۍ کې هم ښه ژوند ولرئ او د مرګ نه وروسته هم. السلام علیکم ورحمت الله.